د ځوانۍ قیمتي شپې شرنګینې خاطرې سولې تیرې بې پایدې په ژړا مې سترګې سرې د خپلې ځوانۍ ساتنه. درنو اورېدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خپلې ځوانۍ د ساتنې و خپرونو ته. سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځوانۍ ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، کله چې مسلمان د الله رب العزت له دین نه لرې شي نو هغه په مصیبتونو او په فتنو کې اخته کیږي او د دې فتنو او مصیبتونو تر ټوله لویه وجه باطل مذاهب دي. ځکه چې کله د الله نه لرې شي د الله د دین نه لرې شي دین ته بې اعتنا شي نو هغه په باطلو مذهبونو کې پریوځي. یو د هغه باطلو مذهبونو څخه دیموکراسي ده. د دې مفکورې او مذهب شعار دا دی چې د حکومت واک باید د عوامو په لاس کې وي او د دې مفکورې بنیاد د ټولو وګړو ترمنځ پر برابري او فردي ازادي ولاړ دی. هغه کسان چې هغوی د دیموکراسي پلویان دي تر دې حده د انسان فردي ازادي ته قائل دي او هغه داسې که یو سړی او ښځه په خپله خوښه باندې الله دې موږ وساتي زنا وکړي نو د دوی له انده هغوی ته باید سزا ورنه کړی شي. د هغوی له نظره دین یو شخصي مسئله ده ځکه نو هغوی مسلمان او کافر ته په یوه سترګه ګوري او د هغوی دواړو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي لکه نن ورځ چې دا فاسده دیموکراسي زموږ په ټولنه کې رایجه ده او خلک د هغو پلویان دي. که ځوان په فساد اخته دی، که ځوان د الله د دین نه لرې خبرې کوي په فجایعو کې اخته دی، کله چې د الله دین ورته بیانوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ورته بیانوي نو د هغه په ژبه باندې دا خبره ده چې دیموکراسي ده. نو له همدې امله کم سړی چې ګیره پرېږدي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځان برابروي او کومه ښځه چې حجاب اغوندي دا فاسد خلک ورته د بنسټپالو او وروسته پاتې خلکو په سترګه ګوري. په دیموکراسي کې داسې څه نشته چې د دین پابندي پکې وي بلکې په دې نظام کې انسان ته اجازه ده چې په هر ډول چې غوښتي وي ژوند تیرولی شي او دا همغه نظام دی چې د ښځو د ازادي شعار یې هم پورته کړی دی. الله رب العزت د مسلمانانو ښځو په هکله باندې څه وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. الله وایي چې مسلمانې ښځې دې په کورونو کې کینی بغیر له ضرورته دې د خپلو کورونو نه نه اوځي لکه څنګه چې د جاهلیت په زمانه کې د جاهلانو ښځې په سینګار سره له کورونو نه وتلي. خو هغه مفسدین چې هغوی د دیموکراسي پلویان دي هغوی د ښځو د ازادي شعارونه پورته کړي تر څو چې مسلمانه ښځه او پیغله بربنډه د کوره بهر اوځي او په فساد او په فتنه کې اخته شي. همدارنګه الله رب العزت د مسلمانانو د نوامیسو په ساتنه کې وایي چې الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحدة منهما 100 جلده. که ښځه اخلاقي فساد وکړي،
که نارینه اخلاقی فساد وکړي که دوی محسن نه وي نو هر یو دی د دوی سلسل دوری ووهل شي او که دوی محسن وي باید دوی رجم او سنګسار شي. اما هغه کسان چې د دیموکراسي پلویان دي هغوی د ښځو د حقوقو شعارونه پورته کوي او کله هم نه پرېږدي چې د الله رب العزت احکام د الله رب العزت په بندګانو باندې تطبیق شي. نه ګرانو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د الله کلام پرانیزئ، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزئ. واورئ چې تاسو ځوانانو ته الله څه پیغام لري، واورئ چې تاسو خویندو ته د الله رب العزت کلام څه پیغام لري. د الله دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د خپل مذهب او د خپل شعار وګرځوئ. پرېږدئ دا باطلې مفکورې، پرېږدئ دا باطل مذهبونه. که یو ځوان د الله دین پورې منګولې ولګوي، د الله کلام پورې منګولې ولګوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پورې منګولې ولګوي، د هغه ارشادات واوري، کله به هم د دې مفسدینو په جال کې پرې نوځي لکه نن ورځې چې د دیموکراسي نارې پورته کړي دي. او که خدای مکړه زموږ ځوانان د الله د دین نه غافل شول، د الله د کلام نه غافل شول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه غافل شول، نو ډیر زر بیا دښمن کولی شي چې دوی په خپل جال کې راولي او ښکارې کړي، یا د دیموکراسي په نامه، یا د سیکولرزم په نامه، او یا د کمونیزم په نامه باندې. نه ځوانه ته مسلمان یې، نه ځوانه ته په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، نه ځوانه ته په اسلامي کورنۍ کې پیدا شوی. راشه د اسلام پیغام واوره، راشه د الله پیغام واوره، راشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واوره. پرېږده دا فاسده دیموکراسي چې نن ورځ په نامه مسلمان چې په اصل کې د کفر غلامان دي د دې نارې پورته کړي، دا پرېږده. بله لویه فتنه چې نن ورځ زموږ ځوانان او حتی مشران پکې اخته دي هغه غرب پرستی ده. غرب پرستی دې ته وایي چې سړی اسلام پریږدي او د غربي هیوادونو په لورې مخه کړي، قوانین، دود او دستورې خپل کړي او د هغه ځای له خوندونو برخمن شي. او همدا وجه ده چې غربیان په پوره کوشش سره غواړي چې د مسلمانانو ترمنځ د غرب خوښونې مفکوره خپره کړي. نن ورځ داسې کورنۍ هم شته ده چې د خپل کمکي بچیان یې په پور یا په خپلو پیسونو باندې غرب ته واستول، نه د هغو عقیدې ته متوجه شول چې زما د اولاد عقیده به څنګه وي، آیا هغه په خپل اسلامیت او انسانیت باندې باقی پاتې کیږي که د کفر او د غربیانو دود او دستور خپله وي. په دې ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هغو سره د کفر او د غرب تابعیت دی اما د اسلام نارې پورته کوي. دا هغه کسان دي چې د کفر په جال کې غورځېدلی دي، دا هغه کسان دي چې کفر غواړي په دیو باندې نور مسلمانان ځوانان بېلارې کړي. نو درنو ځوانانو، تاسو ته زه توصیه کوم، تاسو ته زه سپارښتنه کوم چې د داسې مفسدینو په خبرو باندې او د دیو په شعارونو باندې کله هم مه دوکه کیږئ. مسلمان یی، د الله پیغام واورئ، مسلمان یی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ. دوی خپل ریښې الله سره شکولی دي، دوی خپل ارتباط د الله سره قطع کړی دی، بلکې د کفر او د غربیانو د غلامي او د مریتوب حلقې په خپلو غوږونو کې اچولی دي. دوی خپل مالکان د خپل رازقان او د خپل متصرفین غربیان ګڼي. الله یې هیر کړی دی. نه ځوانانو، تاسو راشئ د الله پیغام واورئ. یو ورځ په یو ځای کې مجلس و، په دې باندې خبرې کېدلې چې په دې ټولنه کې به څنګه امن او امنیت راشي. علما کرام په دې باندې وغږېدل چې امنیت هله راتلی شي چې موږ د الله رب العزت احکام د الله په بندګانو باندې د الله په ځمکه کې تطبیق کړو. که غل غلا کوي نو باید لاسونه یې پرې شي، که زانی زنا کوي باید هغه سنګسار شي یا په درو باندې ووهل شي، او که څوک شراب څکي باید هغه په درو باندې ووهل شي. نو د سړي مال، ناموس او عزت به ټول مسئول او محفوظ شي، په خپله امن راځي. په دغه مجلس کې یو کس پورته شه چې د غربیانو د غلامي کړۍ په خپلو غوږونو کې اچولې وه په نامه مسلمان، وایي که موږ د الله احکام د الله په ځمکه کې تطبیق کړو نو غرب به بیا موږ سره مقاطعه وکړي، موږ ته به بیا څه نه راکوي.
د هغه ظالم دی چې د الله رب العزت عذاب یې ایر کړی، جهنم یې ایر کړی. بس د دې شعار څه شی د غرب پرستی. درنو ځوانانو، تاسو ته زما وینا او تاسو ته زما سپارښتنه دا ده چې تاسو مسلمانان یې الحمدلله ځان نه د سید الشهدا حمزه په شان ځوان جوړ کړئ، د ځان نه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په شان ځوان جوړ کړئ، د ځان نه د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په شان ځوان جوړ کړئ چې هغو خپل ځانونه، خپل اولاد او خپله کورنۍ د محمد رسول الله د دین نه فدا کړه. داسې ځوانان مه جوړیږئ چې د الله د دین نه لرې ژوند وکړئ. داسې ځوانان مه جوړیږئ چې د الله د کلام نه لرې ژوند وکړئ. داسې ځوانان مه جوړیږئ چې د محمد رسول الله د سنتو او د لارښوونو نه لرې ژوند وکړئ. بیا به د دې غرب پرستو او د غربیانو په جال کې پرېوځئ. هم بم دنیا تبایي او هم بم آخرت تبایي. الله رب العزت دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. په دې خپرونو کې به انشاء الله د هغو اسبابو په اړه خبرې وکړو چې په استعمال سره ځان په خپله تباه کوو. مسلمانانو ته پکار وه چې دا ټولې فتنې له منځه وړي وی، خو مصیبت دا دی چې دا فتنې د تورې شپې په څیر راخپرې شوې. اوس مسلمان په دې هم نه پوهیږي چې په څه توګه له دې فتنو نه ځان خلاص کړي، ځکه دښمنانو په اسلامي هیوادونو کې داسې اسباب برابر کړي چې له دې فتنو نه ځان بچ کول ډیر ګران کار دی. که ته په کور کې او که له کوره بهر وي او که په دفترونو کې له هرې لورې نه به د سندرو آوازونه او د موسیقي آوازونه اوري. زموږ جامه اسلامي جامه نه، زموږ اخلاق هغسې اخلاق نه دي چې یو مسلمان باید په هغه باندې متصف وي. زموږ په جامه باندې تصویر، زموږ پر کتابونو باندې تصویر، زموږ په کورونو کې عکسونه او تصویرونه خپاره دي. اوس نو له دې فتنو نه یوازې هغه څوک بچ کیدی شي چې پر الله تعالی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوخ ایمان ولري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو سره سم ژوند تیر کړي. نو ای مسلمانانو، درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، حقیقت دا دی چې خبره ډیره خطرناکه شوې او موږ او تاسې یوازې د دین په مرسته مقابله کولی شو، ځکه زموږ او ستاسې کامیابي او نجات په اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو رضی الله عنهم په تګلاره خپلولو کې دی او بس په بل شي کې کامیابي نشته. نو درنې خورې ته راشه د خپل جامې ته وګوره. کومه جامه چې نن تا په ځان کړې، آیا هغسې جامه ده چې محمد رسول الله یو مسلمان خور ته هغه جامه ورښي؟ آیا هغسې جامه ده چې الله رب العزت یوې مسلمانې خور ته بیانوي؟ الله څه وایي؟ یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اما نن چیرته چې فاسده جامه ده، لنډه جامه ده، تنګه جامه ده، هغه نن زموږ د اکثرو خویندو په ځان ده. الله به تاسې د خپل حضور کې نه لرئ، الله به له تاسې نه پوښتنه نه کوي. نه درنو خویندو، راشئ الله ته متوجه شئ. د دنیا ژوند ډیر لنډ ژوند دی، ډیر محدود ژوند دی. په خپل د دې لنډ ژوند لپاره د خپل ابدي ژوند او دائمي ژوند مه تباه کوئ. که ستاسو اخلاق دی باید هغه اسلامي اخلاق وي، که ستاسو جامه ده باید هغه اسلامي جامه وي، او که ستاسو عمل دی باید داسې عمل وي لکه څنګه چې یو مسلمان بنده په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي. او درنو ځوانانو ته دا وایم، آیا کم کافر او کم غربي د مسلمان جامه اغوستې؟ آیا کم کافر او غربي د مسلمان تشخص او چیره غوره کړي؟ د محمد رسول الله په سنتو کې زینت دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جامه او د هغه په سنتو کې عزت دی، په بل څه کې نشته عزت. نو ګرانه ځوانه، که ته د الله دین ته مخه کړې، د الله پیغام واورې او د سندرو په ځای باندې د الله رب العزت کلام واورې، د موسیقي په ځای باندې د محمد رسول الله احادیث واورې، هم به د دنیا ژوند د عزت نه ډک وي او هم د آخرت. او که ستا ژوند په موسیقي او په سندرو باندې تیر شي، قرآن ایر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ایر، ټوله ورځ په فساد او په فتنه کې اخته یې، بیا به د دې ظالمانو په جال کې پرېوځې. ته به د خبیب، د حمزه او د مصعب په شان ځوان نه یې، بلکې د دې غربیانو په شان ځوان به یې، هم به د دنیا تبایي او هم آخرت. الله دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کي. الله دې زموږ ځوانان د قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پابند وګرځوي.
په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته چې ماشوم وم لا معصوم وم په ګناه نه پوهېدم پر خبرو باندې راغلم په ورورو بګړېدم چې ماشوم وم لا معصوم وم په ګناه نه پوهېدم پر خبرو باندې راغلم په ورورو بګړېدم د ژوندون خوږې شېبې شرنګینې خاطرې سولې تېرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دا باطلې مفکورې او دا باطل مذهبونه په مختلفو طریقو سره انساني احساسات او شهوت راپاروي، لکه په سندرو، په ګډا او په لوڅو عکسونو او نورو سره. مخکې به د انسان احساسات د خیر د کارونو لپاره استعمالیدل، خو اوس د انساني ژوند د بربادولو لپاره راپارول کیږي. له همدې امله باید ووایو چې سندرې یو خطرناک او هلاک کوونکی مرض دی. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کله چې په مکې مکرمه کې د مشرکینو په لاس باندې اسیر کیږي، د هغه د اعدام ورځې را رسیږي چې هغه په شهادت باندې ورسوي، نو مشرکین ورته وایي چې د ستا د ژوند آخري شیبې دي، په ژوند کې څه ارمانونه لري هغه ارمانونه دې ته بیان کړه. د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې روانیږي. هغه ورته وایي چې زما په ژوند کې هیڅ کم ارمان نشته، یوازینی ارمان مې دا دی چې هر طرف ته ګورم مشرکین دي، څوک نشته چې زما سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دی او خبیب په مکه کې په دار خیجول کیږي. جبرائیل علیه السلام د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رارسوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیک السلام وایي یا خبیب، او د سترګو نه یې اوښکې تویږي. صحابه ورته وایي چې د خپل ورور په حق کې دعا وکړئ چې ډېر په سخت حالت کې دی. بیا ورته مشرکین وایي ته راځه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې سپکاوی وکړه، العیاذ بالله هغه ته ښکنځل وکړه، تا به د دې مرګ او د دې سولۍ نه موږ خلاص کړو، نجات به درکړو. اما عزم د خبیب عزم دی، هغه مسلمان دی، د نن ورځ ځوانانو په شان نه دی. هغه الله اکبر نارې وهي او دا وایي چې دا خو د خبیب یو تن دی، که 1000 تنونه د خبیب وي هغه د محمد رسول الله نه او د محمد رسول الله د دین نه زار دي. نو مخکې به د انسان احساسات د خیر د کارونو لپاره استعمالیدل، لکه د خبیب رضی الله تعالی عنه احساسات، یا لکه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه احساسات، یا لکه د نورو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم احساسات. ځکه هغوی د الله په دین باندې منګولې لګولې وي، ځکه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې منګولې لګولې وي، هغوی د الله پیغام اوریده، هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام اوریده. خو اوس د انساني ژوند د بربادولو لپاره دا احساسات راپارول کیږي. هر ځوان ګوره غوږۍ په غوږونو کې اچولي موسیقي اوري، سندرې اوري، یا په موبایل کې یا په ټیپ کې یا په موټر کې یا په راډیو کې یا په کور کې. دا سندرې یو خطرناک او هلاک کوونکی مرض دی. ګرانه ځوانه تا به د الله د دین نه لرې کړي، تا به په بربادیو او په هلاکت کې وغورځوي. صحابه کرام هم ستاسو په شان ځوانان ول. هغوی ته الله رب العزت په دنیا کې وایي چې تاسو جنتیان یاست. دا عمل چې نن ورځ موږ کوو، کفر زموږ په عمل باندې شرمیږي چې مسلمان او داسې عمل. راشئ په خپلو فاسدو عملونو باندې، په خپلو بدو عملونو باندې اسلام مه بدنامه کوئ. د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ. د مسلمانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د ګمراه کولو هڅې تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې روانې دي او د جسماني ناروغیو له خپرېدو سره سره زموږ د عقل او هوش د له منځه وړلو لپاره بېدریغه کارونه شروع دي. زموږ د خوراک او څښاک ټول شیان د دښمن له هیوادونو نه راوړل کیږي. په اخبارونو او مجلو کې یا په تلویزیونونو کې د ګډېدونکو ښځو په نوم یا هنرمندان او یا ډمان او یا مفسدین د دیو لوڅ عکسونه خپریږي. کله د ښکلا سیالي،
کله د موسیقي سیالي، کله د سندرو سیالي، کله د حسن جمال سیالي. په دې طریقو باندې او په دې نومونو باندې غواړي چې مسلمانان د اسلام د مقدس دین د مستقیمې لارې نه منحرف کړي، په بدبختیو او په هلاکت کې وغورځوي. د دې ټولو کارونو هدف دا دی چې زموږ ځوان نسل شهوت پرست وروزل شي، او له همدې امله ده چې نن سبا ټول اخبارونه، ټول تلویزیونونه او ټولې مجلې له لوڅو عکسونو او خپرونو ډک دي، تر څو ځوان د الله د دین نه منحرف کړي، په بدبختیو او په هلاکت کې وغورځوي. خو هغه ځوانان د دې فتنو نه خلاص دي چې هغوی د الله دین پورې منګولې لګولي دي. هغه ځوانان له دې فتنو نه محفوظ دي چې هغوی د محمد رسول الله دین پورې منګولې لګولي، خپل شعار قرآن ګرځولی، خپل شعار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ګرځولي. خو هغه ځوانان چې د دین نه او د قرآن نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویناو نه بې اعتنا دي، هغه د دې فتنو په جال کې غورځېدلي، همې دنیا تباه او همې آخرت تباه. علامه ابن باز رحمه الله فرمایی تلویزیون له سینما نه هم ډیر خطرناک شی دی. موږ ته چې د تلویزیون په اړه کوم معلومات را رسیدلی دي، له هغې نه دا نتیجه راوځي چې تلویزیون د مسلمان د اخلاقو او د ټولنې د بربادي لوی سبب دی، ځکه چې په هغې کې له اخلاقو نه تشې خبرې خپریږي، لوڅ عکسونه پکې ښودل کیږي، کفري الفاظ پکې خپریږي، او اسلام او مسلمانانو ته پکې سپکې سپورې ویل کیږي. نو په کوم شي کې چې دومره خرابي موجود وي، هغه به څنګه جایز وي؟ خو نن ورځ لاشه د ملا صاحبانو په کورونو باندې هم ډیش انټنونه لګېدلي دي، او په خپلو کورونو کې او په هرې کوره کې تلویزیون ایښی. ځینې خلک دا ګمان کوي که تلویزیون په ښه توګه استعمال شي نو سړی له نقصانونو بچ کیدلی شي، خو دا خبره بیخي غلطه ده، ځکه تلویزیون ته کتونکی په غفلت کې واقع وي، او نن سبا چې خلک په تلویزیون کې څه ویني همغه شی کټ مټ عملي کوي. او بله دا چې نن سبا ایمانونه هم کمزوري شوي، نو خلک به څنګه له دې نقصانونو نه بچ پاتې شي؟ هغه فاسد سریالونه چې نن ورځ په دې تلویزیونونو کې خپریږي زموږ کورنۍ یې تباه کړې، زمونږ اخلاق یې تباه کړل، زمونږ خویندې او ورونه یې د اسلام مقدس دین او د لارې نه منحرف کړل. لباس یې هغسې لباس شو، اخلاق یې هغسې اخلاق شو، او د کومو اخلاقي فساد و تمثیل چې په هغو سریالونو کې کیږي، نن ورځ هغه په دې ټولنه کې په خپلو سترګو باندې وینو. دا یو مهلک شی دی، دا د فساد جرړه ده. نو زه سپارښتنه درته کوم د یو مسلمان په صفت باندې، د یو مسلمان داعي په صفت باندې چې دا د فساد جرړه درنو ورونو، ځوانانو، خویندو او مسلمانانو له خپلو کورونو نه لرې کړئ. الله سکه به په اوچته غاړه باندې ولاړئ، او که خدای مه کړه داسې مو نه کړل، هم به د دنیا ژوند خراب او هم به د آخرت ژوند خراب وي. د یهودو مشران د خپلو ماتحتو نه دا غواړي چې کوشش وکړي چې تلویزیونونه په ارزانه بیه باندې خرڅ کړئ، ځکه د هغې له امله سړی په ډیرو بدبختیو کې اخته کیږي. پرېږدي چې مسلمانان په بدبختیو کې اخته شي. نو ځوانانو تاسو مسلمان یاست، په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې زیږېدلي یاست. راشئ په خپلو بدو عملونو باندې اسلام مه بدنامه کوئ، د الله دین ته غاړه کیدئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ. په دې باندې پوه شئ چې یو مسلمان ځوان په یوې اسلامي ټولنه کې څه مسئولیت لري، یو مسلمان ځوان په اسلامي ټولنه کې څه موقف لري، باید د هغه نه څه کار واخیستلی شي، دا چې د دین لپاره خدمت وکړي، دا چې د اسلام جنډه په هر ځای کې اورپوي، یا دا چې ځوانان په فساد کې اخته شي او د دوی په کورونو او د دوی په ټولنه کې فساد خپوري او د کفر جنډه رپیږي. الله دې موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ د دین خادمان وګرځوي. نو راشئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ، او د خپلې ځواني ساتنه هله کولی شو چې د الله اوامرو او احکامو ته منقاد شو، د الله او د الله د رسول پیغام واورو، بیا به په اسلام کې موږ د خپلې ځواني ساتنه کړي، او هلته چې په آخرت کې الله رب العزت موږ نه زموږ د ځواني پوښتنه کوي، په اوچته غاړه به ورته ځواب وایو. او که خدای مه کړه په فساد، فتنه او منکراتو کې اخته شو، بیا به الله سکه شرمسار ولاړ وو، څه به ویلی نه شو، او د الله عذاب کې به ګیر یو. الله دې موږ خپل عذاب نه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.
بیا می ګل د زلمی توپ غوړېدو سو د بهار د غرور پر مینې سپور وم تل روان په کوږ رفتار بیا می ګل د زلمی توپ غوړېدو سو د بهار د غرور پر مینې سپور وم تل روان په کوږ رفتار د جنون مستی نشے شرمگینی خاطرے سولے تیری بے پائدے پجڑا میں سترگے سرے د ځواني قیمت شپے شرمگینی خاطرے سولے تیری بے پائدے پجڑا میں سترگے سرے د ځواني د نعمت شکر می ادا نکړی رښتیا تر اویاو کالو تیز وم اوس ضعیف سوم بوډا د ځواني د نعمت شکر می ادا نکړی رښتیا تر اویاو کالو تیز وم اوس ضعیف سوم بوډا د ځواني د نعمت شکر می ادا نکړی رښتیا تر اویاو کالو تیر سوم اوس ضعیف سوم بوډا د ځواني د نعمت شکر می ادا نکړی رښتیا تر اویاو کالو تیر سوم اوس ضعیف سوم بوډا هیله نکړم د توبې شرمګینی خاطرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې د ځوانۍ قیمت شپې شرمګینی خاطرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې د اوبو په شان تیریږي شیرین عمر د ارمان بختور هغه انسان دی چې راضي کی سبحان د اوبو په شان تیریږي شیرین عمر د ارمان بختور هغه انسان دی چې راضي کی سبحان بری چا تکړم ناره شرمګینی خاطرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې د ځوانۍ قیمت شپې شرمګینی خاطرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې د ځوانۍ قیمت شپې شرمګینی خاطرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې د ځوانۍ قیمت شپې شرمګینی خاطرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې سولې تیرې بې فایدې په ژړا مې سترګې سرې